یو سړی راته وی جمع سره مې مونځ زړه نه غواړي مال ځان لکوه ویل ولې مال دا څه جمع دي دا جمع دي زه چې السلام علیکم ورحمت الله کوم نو په دې نیت کې به ملایکې هم راولم او دا صف کې خلک به هم راولم چې داسې صف ته وګورم را سره به هغه دلم ولاړي چې ښځه ټول سړي بویي نو زه به هغه ته هم ویم چې السلام علیکم ورحمت الله کوم ویم به که نه به دا زه چې د جمعې مونځ تر اوسه پورې مې باقي ساتلی دی ما پسې سم سړي راځي تاسو ټول دا شیخان میخان یې ښه خدای خبر په کیاره بلا چې یې خو ښه ښکارئ کنې اوسه پورې که د دغه ځن طلاقو امام زه دا جومات هم پرېښو زما د جومات له غوړ سړی راځي نه چې یو جمعه راشي یو ستن ورته ووامه بیا تښتي شرم وکړي حیا وکړي قرآن نن زمونږ د لاسه شرمېږي لګیا زمونږ د لاسه قرآن کې دې قرآن کې خدای ویلي دي که نه چې ښځو ته ووایي چې په کور کې کښېنئ خدای ویلي که نه دي ویلي نو چې د چا ښځه کور کې ناسته نه یو بار ګرځي د هغه په دې جمعو کې مونځونه کي اندازه کوئ نن هغه قرآن مونږه رسوا د زمانې نو عزیزانو عرض مې دا والله العظیم درته وایم چې دې وخت کې مونږ دا څه کوو دا دین نه دی دین هغه دی چې امتحان در باندې راشي بله ورځ یو سړی راغی ویل ښځه مې ده زه ورته یم پرده کوه پرده نه کړي مال طلاقه یې کړه په دې ټکي یو دوه درې کا ښځه یې راپسې راله ویل تا زما مېړه ته ویلي چې طلاقه یې کړه مال یا کور کې نه یا دې پې پرېږدم ویل بورکه به جوړه کړم بیا که بار ځم خیر دی مال که بورکه کې ووتیم پرېږدم بېتې او طالبان در پسې راولم او ډنډت کوم دی پې اندازه کوه په شرمونو چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه چې لږ په خېټه موړ دی وعزیزانو دا خو کلیر کټ آرډر دی د قرآن صریح حکم دی قرنا عزیزانو په عظیم قهر اخته یو نو بیړیم غر کا دروره که په دغسې مولیانو جنازې کوئ هم غر کې دا نکاحونه هم په خپله تړئ او جنازې هم په خپله کوئ هر مړي ته چې ودرېږي څلور زره پې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایه السلام علیکم ورحمت الله وایه بس جنازه وشو نکاح چې تړئ هلک کېنو یو د جنۍ پلار ته وایي دا لور دې دله ورکړه به وایي قبوله مې کړه مبارک شه نکاح وشو به دغه نکاح دی که نور څه پکې شته لکه وایه ته خو هم تازه مولا یې نور څه پکې شته لور پلار ته وایه د خنزیر بچیه دا لور دې دله ورکړه اب وای چا ور میکړه غالک حرامي ته وای قبول نه کړه اب وای او جی هزارو کېګا بوزای خبیا بدا د شاخه تاخه زامن چې دي د سوټمار زامن ډولای سره بروان یا لا 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 دغه دا یوړه لا لا خدای دې د پښتون بنیاد دلته وباسي چې چرته ګټو بني دا شرمې دي کراچۍ کې هم میمن مسجد کې مولانا یوسف بنوری راغی او مازدیګر ټیم کې نکاح وتړلو کجوري تقسیم شو او خبر خلاصه شو پرېوند کې وګوره په زرګونو سونو نکاحونه په کال کې تړلې کېږي بس جنکۍ د هلک کور ته واستي او نکاح شو بس خبره خلاصه شو دلته به د خدای وګئ کوروانې به په قرض پیسې علي روټۍ به کوي چې دا خلک به څه وایي مال خلک د الله په هغه سیلاب یوړی کړي چې طوفان نوح ورته کرانه دانا او سکله زبر د سړی زوی نه چې زما د زوی وادي او تما نوري جو خوري غول ولې نه خوري ستا د زوی وادله چې درځم چې غول ولې نه خورم چې دا وریجې خورم دینه خو غول خوراک ښه دی چې د پیغمبر د سنت او خلاق خلاف وي هغې نه غول خوراک ښه دی کم کار چې پیغمبر نه کړي او صحابه او خلفاء راشدینو نه کړي او تاسو یې کوئ تاسو د خدای هم دشمنان یې او د پیغمبر هم دشمنان یې مړی هم د خدای دشمن دی او ژوندی هم د خدای دشمن دی غرق یې تباه یې انشاءالله ښه ورځ به نه ګورئ داسې چل نه و لکه یو مزیداره لطیفه تاسو ته وایم یو ملا چېرته تقریر وکړو چې عزیزانو د جمعې په شپه چې سړی غاټه غوښه پخه کړي
دا غي دومره ثواب دی چې نری پخه کې دومره ثواب دی.